راځه هغه توپنچه سي اخیسته دا توپنچه به خرڅ وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بختیار خانه ته ښه یې؟ امن دی خیر دی. خیر سلامت یې؟ تا چې ما ته د توپنچې خبره کړې وه اوس ما راوړګې وم بله هم ورسره راوړګې ده. ښه کار ده کړی. کومې دې ته ښکاره کړه هغه خو دغه ده بله هم دلته راوړګې دا هم ښه توپنچه ده. دا ښه توپنچه ده؟ دا خو لږ سپکه ده. دا په څو ده؟ غټه په څو ده؟ یاره دا به ستا دپاره په شپېته وي هغه به ستا دپاره درکړم په 15 زره. هی په 15 ده په 80 ده؟ ښه ته څه یې په دا کې کومه یې وښه یاره اوس توپنچه مو ضرورت ده؟ زه خو دا ښه توپنچه ده. دا ښه توپنچه ده. ښه توپنچه ده. ملک صاحب ته دا راوګوره دا یوه توپنچه مو ضرورت ده. کومه یوه توپنچه ښه ده؟ ته بیا هم پخوانی سړی یې. څنګه دې داسې سوړ ساه راوکښې؟ دې زموږ نسلونه تباه کړل. دې زموږ میندې بورې کې دې زموږ ورندارګانې کونډې کړلې. ته په دې خبر یې که نه؟ ملک صاحب زه یوه توپنچه مو ضرورت ده. نن سبا چې توپنچه ورسره نه وي ګږه نر نه دی میړه نه دی. ملک صاحب که توپنچه را خوښه کړه بس دا نشتونه مه راته کوه. ټاک ښه ښه ټاک. عزیز خان ستا دا خوښ شوه عزیز الله؟ دا ډېر زبردست توپنچه بس ده. بختیار خانه سبا سهار راسه ستا خپلې پیسې واخله صحیح دی؟ زه اوس لاړم. دا څومره بېعقله انسان وي چې د نسلونو تباهي په دومره شوق یوړه. څومره بېعقله انسان وي په خوند بې پوه سي. ته ګشه سر نه خلاصې ما څو ورځې درته ویلي دا واښه مه کوه. تا ته څو ورځې ویلي دا واښه مه کوه. ته ګش په ګۍ اډو پوهېږې نه؟ څه وکړم یاره یو ځل رمتې نه راکوي حاج په زبارې نه راکوي په زلادې نه راکوي زه څه وکړم؟ دا وخت دا مه کوه یاره حاجي صاحب مه کوه. په ګۍ نه پوهېږې سړی به په دا خولې کې پرې مدر ملک صاحب زه درته وم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملک صاحب ښه یې؟ بخیر. خیر ستا توپنچه دا ده نور ستا توپنچه نه څه وشو؟ بس دا ښه خوب و که نیم حقیقت وی بس نیک وم بس نیک وم زه نیک وم چا نه کو. آفرین په دا رنګه ځوانانو. دا رنګه ما هم دا خبره کوله چې دا رنګه سوچ خلک وکړي دا ځوانان دا رنګه سوچ وکړي زموږ ژوند بچاو شي. ملک صاحب ما چې ستا خبره پرون منلګې وایه ښه به وه.